خدایه په دا ټایم د چا ټیلیفون دا خو د بازي بیپاري نمبر دی ده به مې ماماجي له پیسې راوړي تا وسیه आवाज ورته بدلوه هالو ناموس خانه تی نه ستا پلار یم خو ناموس خان یم که خفه نشي ناموس خانه وروره ما خپله وعده پوره کړه هغه د جوارو پیسې مې راوړي دي زه اجرې ته هم درالمه خو ته نه وې نو ما وی چې کم ځای ته یې دروړمه داسې وکړه هغه زمونږ پتي طرف ته لاس هلته به زما خدایې په لاس کې مخې ته درشي بس غلی ورکړه ښه ټیک ده بس غلی بیا ورکړمه خو ته ما سره نن خامخا میلاو شه ما وی چې هغه د بوسو خبره هم در سره وکړم نه بازیه ګور زما مازغه خراب شوي دي ډاکټر راته د خبرو نه پرهیز کړی دی مازغې خراب شوي دي دا به د څه چل وشو کاکا سلام علیکم چې دا مازغې په څه خراب شو عجیبه کار دی د خدای عجیبه خبره ده زه خو په دې حیران یم چې یا لکه دا مازغه دې په څه خراب شو دا د چا تا نه یادوم سړیه خپله ګیا دې وړه موږ پسې یو ته پسې زما که ماته دې وي ځواني مرګ شي وږه دې راله ماته کړه لوند دې څه ویم ځیمه ماما زه یې به که نه ته تې او زه ځیمه خو یاره چې دا مازغې په څه خراب خوند یې ونه کړ خو زه یم په قلار نه پرېږدم دا پیسې به دې اخلم زه به تا وسینیم دا سړی خو د مزغو نه ډېر تېز و چې دا ولې د ته مازغو که خو د کمپیوټر نه هم تېز و خدای خبر چې دا مازغې په څه خراب شو باز محمد کاکا السلام علیکم زه خو یې نه منم باز محمد کاکا السلام علیکم په یو قانون یې نه منم وای 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 باز محمد کاکا تیه یا لکه تا اوسیا زه خو در پسې په ګرځېدو ستړی شوم یا الله ستا لږ شکر دی خدایه ستا ډېر شکر دی دا شکر دی ولې ویسته شکر مې په دې ویستو چې زم خدای سړو کې حساب کړم خیر خو که نه ما پسې ولې ګرځېدې تا اوسیا هغه ناموس ماما ته دې ما ټلیفون کړی نو ما وی چې هغه قرضه ورکم نو هغه راته وی چې زما خوري تاوسي دی ورکه نو بس راکه زه به یې ورکم پیسې خو به د تا له درکمه خو هغه راته په موبایل دام ویلې چې زما مازغه خراب شوي نو وراره دا مازغې په څه خراب شو او خبره دا ده که نه وای خدایه مازغې په دې باندې خراب شوي دي چې تا ورته د پیسو یو تاریخ خولیو او راودېړ وله په بل تاریخ نه نو تاوسیه نو پیسې خو دومره ما نه دي لیټ کړي دغه پنځه شپږ ورځې لیټ شولې او هغه سره خو ما ډېر کاروبار کړی خو دا سړی نه دی نو چې تا اوس مې څه چل وشو اصل کې داسې کار دی باز محمد کاکا دا ځل له پیسو ته ډېر زیات ضرورت و خو زه خیر دی اوس ټیم په ښه وخت راوړې که نه ته ورځه او زه به یې پې کړم ښه څنګه به نه ورځمه زما پوخ یار دی مې یار دی سپلار دی نه دی ستاسو دې ته پوسونه خو مریضان ګور ته ورسول ګوره کاکا
زما ومنه هغه ته ډاکټر ویلي دي چې نه به چا سره خبرې کې او نه به چا سره ملاویږي. د دې ډاکټر د خدای خونه ورانه کړي چې خلک د میلاوېدو نه منې کوي. زه به ورسره خامخا میلاوېږم. ملو شه خامخا ورسره ملو شوه خو یم ګورې که چکونه د باندې ولګول که نه زه به ذمهوار نه یم. چکونه؟ الله خدایا دا لا کومه بیماري ده. توصیه دا زما موبایل واخله او د هغه نمبر میلاو کړه چې خبرې ورسره وکړم. دویم خلاصه شوه. وای دا خو باز محمد خدای والی دی. زما په خیال هغه قرضه بېزو دي ښه. الو باز محمده پیسې دې راوځي؟ خیر دی چکونه مه لګوه دوی وخوره دوی وخوره. د څه چکونه؟ مزه دا څه پاوتو باوتو څه دي؟ نه 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 چکونه به نه لګې نه نه به چکونه به نه لګې. ویم دومره چکونه به در باندې ولګوم دومره چکونه چې دومره چکونه به لیونو سپون په چانې لګو دي ښه. خدای دې کور ځان کا. الله قرانګو دا خو په رښتیا لیونی شوی دی. ویم ځه که نه تپوس له ورشه که نه. خدای والی یم چې اوس تپوس له ورځم بیا به بله ورځ چېرته ورشم. اوس خو ځې که نه یم دې وګوره هغه ته ډاکټر ویلي دي چې څوک هم د سره په موبایل خبرې کوي که نه نو یم دا دې ورته وایي چې چکونه به نه لګې. بس ټیک ته وراره چې کله ورسره په موبایل خبرې کوم که نه همدا یو ټکی به ورته یم چې چکونه مه لګوه. ګوره که خدای دې سره ټیک کړي اوس لاړم ښه د خدای په امان. های های خدایا همدا پیسې خو مې ازمې کې او دوی له همدغه شانتې وس ورکړي چې په یو بل باندې په دې غوږونو چکونه ولګوي.